السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. محترم و مؤمن ورونو، کوم مؤمنان خلق به چې د قیامت په ورځ الله دغه سختو تکالیفو و مشقتونو نه ساتي او د خپل د عرش د سوري لاندې به راوړي. د دې سلسلې او د دې درس هدف دا دی چې موږ و تاسې په ځان کې ښه صفات پیدا کړو، اخلاق خپل بدل کو، د عقیدې اصلاح کو، د اعمالو اصلاح کو، تر څو په هغه خلکو کې راشو د قیامت په ورځ چې هغوی به د عرش د سوري لاندې. مخکې یو حدیث ذکر شو، حدیث د ابو هریره رضی الله عنه، امام بخاری مسلم نقل کړی. اووم نفر چې اتم نفر چې حدیث کې ذکر شوی دی، انذار المعسر. معسر هغه انسان دی چې تنګ دسته دی، دغه حالت ډېر خراب دی، اقتصادي ډېر خراب دی او ستا پې قرض دی. تا ورسره واده کړی دی چې یو میاشت پوره شو، یو سر پیسې نشته دی، پروا نه کوي او 3 هفتې ورته بیا مه ګوره. 3 هفتې پوره شولې بیا هم نشته، پروا نه کوي هفته ورته بیا مه ګوره. وخت ورکوه، دې کې به الله ته اجر درکوي. ته به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې دا کار کوه، خر دې مه په عذابه وه. بیا چې کله ستا دا ژوند داسې دی چې ستا دا ژوند روان دی، نو ښه دا د ښه تر ټولو چې دا ورته معاف کړي. والوضع عنه، چې کله یې ونه وضع کې مکمل ورته پرېږدي، دې کې ډېر اجر دی او دې کې ډېره فایده ده. ته پوهېږې چې دا سړی کمزوری دی، اقتصادي قرض نشي ادا کولی، ورته معاف کړه. یو داسې حالت ته چې ستا په چا باندې قرض دی، هغه سړی غني دی، ژوند روان دی، تجارتونه روان دي، خو تا ته پیسې نه درکوي، خبره وروسته او مخکې کوي، موضوع ته ټال ورکوي. دې ته حدیث کې ظلم بیا ویل شوی دی، مطل الغني ظلم. دا ظلم دی. ظلم به نه کې چې کله ستا په چا قرض دی او هغه سړی تنګ دسته دی، مال نه لري، لاسې تنګ دی، ده ته وخت ورکوه او که مکمل ورته معاف کړي، دې کې ډېر خیر بیا په دې کې دی. حدیث کی مرادی من انظر معصرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام مسلم رحمه الله دا روایت نقل کړي، چا چې وخت ورک تک داس انسان ته چې لاس تنګ دې پیسې وسره نشته دي، د قیامت په ورځ به الله د عرش د سوري لاندې راولي. دارنګه حدیث کې دام ذکر دی، مرفوع روایت دی د عبدالله بن عمر، صحیح ابن حبان نقل کړی دی. یو سړی دغه جهاد د پاره وځي، د مجاهد انسان په کور کې چې څه لګېږي هغه ولته پوره کړي، د کور سوري ورته برابرې، انتظام د کور ورته کې، الله تعالی به تا په دې کې راوړي. 11 چې په حدیث کې ذکر دی، عوض المجاهد، مجاهد سره کومک کوه، که دا د صحیح کومک کوه، که دا مادي کومک کوه، که دا معنوي کومک، رهنمایي کوه، حفاظت یې کوه، ساتنه یې کوه. ته پوهېږې چې مجاهد جهاد ته تللی دی او دغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، کورني مشکلات دي، قرضونه دي، کور کې مریضان دي، تصادفي او مشکل ورکره پیدا شوی دی، دې ټولو ته متوجه کېږه. الله تعالی به تا د عرش د سوري لاندې راوړي د قیامت په ورځ. دا هم صحیح حدیث دی، من اعان مجاهدا فی سبیل الله، چا چې مجاهد سره کومک د الله په لاره کې. دارنګه او غارما فی عسرته، یو سړی غارم دی، قرضدار دی، د سر کومک کوه. قرضدار دی، په ډېر مشقت کې راګیر دی، دا ګور د حقوق العباد مسایل دي، دا کې ډېر فایدې دي پکې. د چا حق به کلم نه خوري او تل بل سره احسان کوه. عبدالله بن مبارک سیرت کې راځي کنه، هغه شاګردو او د چا په قرض، هغه په قرض کې نیولې او بیخي بدي کړی. کله چې ابن مبارک خبر شو نو چاته ویل چې څنګه پلان کې نشته،
هغې به نه خو د چا قرض او قرض کې نیولی دی ویل ښه ویل څومره روپۍ دي ویل 2 روپۍ دي نو عبدالله بن مبارک خپل منشي ته وایي چې 2 روپۍ ورته ورکړه وایي قرض خو دومره دی که تا څنګه ډېرې ویله ویل ته یې څه کې خو ډېرې وله ورکړه پیسې ورته ورسولې قرض یې هلته ورکړه دا کس یې راخوشي کړه بېرته درسونو ته به راته بیرته عبدالله بن مبارک ورته نه وایي چې ما ته پیسې درلېږلې او ما ته راخلاص کړي دا هر څه د الله دپاره خلک کوي دا خبرې خلک پټوي ځکه اخلاص همدا دی چې یو چا سره همکاري م وکړي او نور ستا پته نه لګي ما او تا خو چا ته زکات هم ورکړو چا له صدقه ورکړو سبا د پټي کار پرې کوو او بیا ولی څنګه وي هغه ما چې کوم د هغه څنګه غوښه څنګه غوړي څنګه وي او پیسې څنګه وي ټول خبرې زموږ اساس ریا او سمعت او شهرت دی 14 نمبر چې دی مکاتب انسان سره کومک کول مکاتب دا معنا غلام تخپل بالدار وي مالک چې ته به 10 روپۍ پیدا کړي موږ به تا آزاد کړو ته دې مکاتب دی غلام ته مکاتب ورځکه کتابو ته سر کړی مالک ته ورته 10 روپۍ پیدا کړه ورکوله چې ځان آزاد کړي حتی دې مکاتب ته زکات هم ورکولی شي ځکه دا سړی راګیر دی 14 هغه صفت چې په چا کې موجود دی دا و د عرش د سوري لاندې الصدق فی التجاره تجارت کې رښتیا وایي د دروغو نه ځان ساتل په تجارتي مسایلو کې او دا خلک ډېر زیات کوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دغه نه چا پوښتنه کړې وه چې ستا د عمل څنګه ډېر شو وایي د 4 وجو نه زما مال ډېر شو یوه وجه 4 نه وي او هغه دا ده چې زه وایي تجارتي مسایلو کې دروغ نه ویم تاسې وګورئ زموږ به ستاسې کار د دروغو نه غیر مخکې نه ځي داسې ژوند هم جوړ دی د بازار د ژوند داسې عیار شوی چې دروغ به وي دوکه به کې چلاکي به کې خلک به غلی راغلی بیا بازار کې ته مخکې ځي د خلکو د عادت داسې جوړ دی حال دا چې عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې په بازارونو باندې ګرځېده او خلکو ته چې ګورئ چاته چې د بیع او د شرا مسایل معلوم نه وي ګوره سودا دې نه کوي بازار کې د کاروبار نه شروع کوي ځکه تا له پته نه لګي دا کومه بیع ما وکړله په صرافۍ کې څومره بیع خلک کوي او قسم کاروبارونه خلک کوي چې څوک ځان نه پوهېږي دا کم کار کوم جایز دی که جایز نه فقط کار کوي نو مؤمن دې ته ویل کېږي چې دا به تجارت کې رښتیا وایي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې د ده به خیرې ډېرې قبلېدلې او دعاګانې قبلېدلې چا د به چې خیرې وکړي قبلېدلې یو کس هغه علي رضی الله پسې خبرې کولې سعد ورته وایي پسې خبرې مه کوه وایي کومه تا ته یې ورته ګوره بیا دله خیرې کوم ګوره وایي خیرې وکړه ته خو پیغمبر نه سعد رضی الله خیرې وکړي اللهم امته الان یا الله دا کس دا اوس مړ کړه خیرې وکړي یا الله دا کس مړ کړه یا الله ناڅاپي یو اوښ پیدا شو لیونی اوښ ته د منډې وویې او خلک تښتې را تښتې ونه بس ډله خلک ولاړو همدې کس په څراغ همدا کس راونی اوښ پې د پاسه کېناسته سړی مړ کړ د سعد خیرې ورته کړې نو او دې ساعت ته چا ویلي چې ستا څنګه داسې دا دعاګانې قبلېږي خیرې دې قبلېږي ده ویل چې ما کې 2 صفته دي یو دا ده چې زما خوراک او څښاک دا حلال دی دویم زه دروغ نه ویم ته سوچ وکړه که ما او تا چیرې ځان سره یوه وعده وکړو چې زه به نن نه وروسته رښتیا ویم که په سفر کې یم که په حضر کې دکان کې بازار کې که کور کې جومات کې چې هر ځای زه به رښتیا ویم ته به د سوونو ګناهونو نه بچ فقط چې دا وعده وکړي چې زه به رښتیا ویم د ډېرو زیاتو ګناهونو نه بچ کېږي موږ رښتیا کله ویم هر څوک په خپل فیل کې دوکم کوي دروغ هم کوي خیانت هم کوي چلول هم کوي الله چلاکي هم کوي هر څوک یو خو دروغ نه ویم بل حلال خوراک زه کوم حلال خوراک زما خوراک چې دی دا حلال دی دا پکې بله فایده ده او کله چې د مؤمن مسلمان خوراک او څښاک دا حل د دعاګانې ډېرې قبلېږي امام احمد امام بخاري 3 تاریخونه ولوله هغوی کې د خوراک حلال او حرام دا مسله ډېره زیاته ده څومره چې د مؤمن
رزق حلالي دعاګانې به قبلېږي. څوک هم چې غواړي چې زما دعاګانې قبولې شي یو د خپل ولي خلکو سره وپري قطع کوي دی نه، دویم حسد کینه او دشمني چا سره مه کوه. بل رزق حلال خوره، څه چې خوري حلال خوره. د چا مال په غصب په ظلم په دوکا په چل ول مه خوره، خیانت مه کوه ځکه الله دا باندې پوهېږي. بل ګناهونه مه کوه او تهجد شروع که او روزانه صدقه ورکوه او دعاګانو ته نور کار ووایه، انشاءالله چې دعاګانې دې قبلېږي. ځکه حدیث کې راځي چې تاجر پر رابطه باندې التاجر الصدوق مع السبعه فی ظل عرش الله یوم القیامه. رښتونی تاجر باندې د قیامت پر ورځ هغه نفر اوسئ کوم چې اووه نفره مخکې ذکر شوي حدیث کې. دارنګه حدیث کې دام ذکر دی چې حفظ ادبار المجاهدین، د مجاهدینو حفاظت کول. تا ته پته لګي دلته مجاهد دی، کافر ته کوردینات مه ورکوه، کافر ته خبر مه ورکوه، د مجاهد حالت کافر ته مه ښایه. کافر چې دی هغه وجنه، مسلمان مؤمن مجاهد د کافر له طرفه مه ځوروه. او دا ډېر کله دا خلک څومره ستر مشهور مجاهدین خلکو کې واته ورسوه، د ډالرو مقابل کې، د شیطانۍ مقابل کې. په دې خدا من امریکا مونږ نه خوشحاله شي، بوش او سنگر بوش دا شي نه مونږ نه خوشحاله شي، او ټرمپ او بم خوشحاله شي. نیکان خلک چې د هغوی د نوم سره خلک رحمه الله وایي، خلک واصل لاس په لاس بل کافر ته ورکړي. د مجاهد سپورټ کوه، د مجاهد حفاظت کوه، هغه سره مال